صفات حامل القرآن، د قرآن د حامل، د طالب او د عالم د دې صفاتونه. آداب حامل القرآن وصفات حامل القرآن. امام قرطبی مالکی اندلسی خپل تفسیر الجامع لاحکام القرآن چې شل جزء کې تفسیر لیکل دی، مقدمه کې لیکي باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظیم القرآن وحرمته. باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله، د قرآن قاری او طالب له څه پکار دي، من تعظیم القرآن وحرمته، چې د قرآن عزت کوي. اول ادب دا دی چې الله یمسه الا طاهرا، دی به پاکی نو قرآن له بلاس شوړي، به ودا سبق قرآن نه رالی، جنابت وخت کې به قرآن نه راخلی، زنانه به په ایامو د حیض کې قرآن له ګوتې نه وروړي. پیدا دی چې سبق شي ویلې او کني شي. نو فقه حنفي کې خو شرقایه کې دو قول راوړي دي. یو قول وای د طحاوی دی، هغه دا چې تقطيع بکئی، پورا آیات بنوي، لکه داسې وای الحمد لله رب العالمین، پورا بنوي تقطيع بکئی. چاپ کې دا ویلي چې نیم نیم آیات به وایي، لکه دا ولی نیم آیات وایي که چېرته دا زنانه په ایامو د حیض کې سبق شوټي کی، یا طالب یو یا استاد ای، دا خو شپږ ورځې دي، به مشکل جوړیږي، سبق قضا کیږي. که استاد یو ماشومان ته وایي زه بیمار یم، شپږ ورځې به چوټي، واړه خو به په ټول کلي کې شرموي، باباجي بیمار او بس موږ سبقونه پرې خدل. هغه ولدا قصه جوړه کړې ده، خو موږ یو نه دغه باندې مسله نه حل کیدا چې الله هم او دو خدا ما شومان دی بار وای چې باجی چاړې شوی دا وسه جبه انخري نوې څه مرز په لګېدلې. نه امام بخاری کتاب الحیض کې دا مسله راوړې ده، حایزه زنانه قرآن شي لستلې، لاس نه ورولې ولا شي لستلې. عائشه ته نبی سلام ویلیو، رسول الله راغه حج لتلی وصدا جړلې، وته ویلې جاړې ما یو کې یا حمیرا یو روایت کې دي یسری جنې څه شي جړ وجړولې، بل روایت کې رسول الله ته ویل لعلک نفستی، دغه چې بیماری دي شروع شو، الته نفستی په معنی د حیض حستی، او ته وی یا رسول الله دامه جوړي خلک به حج او عمره وکي، ازو بیمار ام زه خو نشم کولای، یو به يرجع الناس بحج وعمره وانا ارجع بحج. رسول الله توي عائشه ارسكوا بیت الله باندې ثواب مکوا، ذکرم شي کوله. بل رسول الله عليه السلام هرقل ته خط لګلو، آیات او تلیکلې دي، اغل استلې دي، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه. کافر خو په دغه ده دا پلیت دي. بل دا ده رسول الله عليه السلام صحابي ته وی حیض تا لاس کې خو نه دی وی، بالکل د قران تلاوت شي کوله، کتلیم شي ویلیم شي، البته دا دی چې لاس بنور ویولا، دا راجح قول دی ان شاء الله. دویم ادب د قران دا دی چې قران وې مسواک بوي، و د کېږي مسواک بوي، لار کې رواني مسواک بوي، جمع ودریږي مسواک بوي، سړی به مو یو خزي به مو وي، لکه خزي مومت کې دی او سړی مومت کې دی. د سند د عالمگیری مولوی صاحب چې ویلي دي په عالمگیری کې وای سړی به مسواک وای او خزي به جاول او چنګم جوي وای ول علکو، دا د عالمگیری عبارت ده، تقوم للمرأه بمنزله السواک، خزه چې جاول جوي وای دولت مسواک کار کوي. دا خو د کاته ګرانه کړم، کبه کمی خزي سره جاول روپۍ نه به بد څه کوي، بل جاول کارخانم په کار دوله به د منځ په سنتو کې یو دا چې د جاول ډبه به د مغستې
داسې بې ځای خبرې دي. ما انزل الله بها من سلطان، صرف ټکونو خبرې دي. زنانه امت دې مسواک به وي. صحابیات مبارک راضي دوی به مسواک غوګونو ستړلې و. حفصه بارک راضي د دې مسواک بم را سوړنو چې د کور د کار نه فارغ شو مسواک به وو. مسواک به خزم وي سړې به وي. بلدار چې ويتوب پاو خلبم پاکي ځکه دا لار د قران ده. یزید ابن ابي مالک بویلیو ان افواهکم طرق من طرق القران، استاسه داخلي دا د قران لارې دي. فطهروها ونظفوها ما استطعتم، چې څونه وسی داخلي پاکي کوي. بل داده و ادب د قران نه داده چې داسې لباس واغوندي لکه د بادشاہ خواله چې ورځي. نو ته چې کله د بادشاہ خواته ورځي او څنګه لباس چې نو قصه لباس واچي د عزت د قران د وجنه. امام مالک چې به وی کله د موطا درس کوو هر سار به غسل وکړه، پاکي کپڑے به واچلې. چاته ول دا دونه اهتمام ولې کې وای دا سوي مکنه چې زه د رسول الله څخه خبرې کوم. درس لرازي خوشبوئی لګول، ځان پاکول. بل ادب داده وای چې قرات کې سنت داده. قرطبي وای چې قبله ته به مخ کې. بل ادب داده چې قران به الله يتركه منشورا ولا يزع فوقه شيئا. قران به کلاو نه پرې دی او د پاسه به بيزونه منګدي چې یادې په پیاله د پاسه خي او یادې په بلی خي او یادې په بلی خي. البته که پاڼه اوړي او څه چیز معمولی کې دي ان شاء الله دې کې به حرج نه وي. بل علماء التغلی کی ايزع على حجره او على شيء بين يديه ولا يضعه على التراب. غي کې بګدي یا به څه تختبل څه په غي بګدي په خاور به نګدي. شپغم الله يتأوله عندما يعرف له شيء من امر الدنيا. د دنیا کارونو کې به قران نه مستعمله. لکه څنګه یو طالب دی او دا غنوم دی یحیی او ته وی چې یا یحیی خذل کتابه. دیو جن سلف بداویل ابراهیم نخعی وی چې قران به دنیا کې نه مستعمله. د موبایل وارندونه او دا به نه جوړه، ټلې به نه جوړه. یا یو سړی دی داغه موسی نوم دی او ته وی چې وما تلک بیمینک یا موسی. نه قران به نورانه. دا شپږ آداب امام قرطبي ذکر کړی دي چې دا من آداب القرآن دي. نور آداب دي چې هغه عالم او طالب د قرآن له لازم دي. یو دا چې تصحیح النیه، نیت په صحیح کې. انما الاعمال بالنیات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين. نیت صحیح کول. امام ابن ماجه حدیث راوړي چې علم یاد کا چې دنیا په حاصل کی یا خلق را تخسړې وي نو لم یجد به عرف الجنه یوم القیامه. د جنت خوشبوئی به د قیامت کې بالکل ملاو نشي. بغداد کې ملک نظام یو مدرسه جوړه کړې و او داغه مدرسې نومو نظامیه. شپږ زره طالبان نظامیه کیو. ملک نظام راغه گیټ کې کېناسته. یو طالب ته وی علم څه د پاره کې او یې چې امامتی په حکم وی وځه. بل ته وی چې مدرس شم، بل ته وی قاضي شم، بل ته وی پلار مصلا راګی رکم. درې سره طالبان وشمارل یو هم پکې ته صحیح نه و. وزیر راوغ ورشه بل ډوزر راوړو د مدرسه ورانه کا. هغه مونږ دې نه و جوړه کړی. نو ته وی چې خیر دې نورونه امتحان والا مخکې ته بس علما وی یو ماشوم دې کې راوته. څوک وی غزالی دی او څوک څوی څوک څوی. او ته ویلې بچی علم څه د پاره یادې و چې الله ته ځان نږدې کما د عذاب نه خلاص شمه، د امت اصلاح وکما،
د محمد رسول الله دین خلقو ته وخیما. ملک نظام په جړا شو وی والله لولا هذا الصبي کدا ما شوم نه وی لهدمت النظامیه ما په نظامیینن بلډوزر ګرځولې. علم بدیل نه کوي چې خلک راته مولوی سی بوویو خلک راته خسړې وویو کوي وایو کو دې نو وسل دی ونه وی چې الله ته خخکار شو. دویمه ادب چې طالب او عالم لا پکار دی هغه دا چې العلم بالعمل العمل بالعلم العمل بالعلم علم باندې به عمل کې. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت دے رسول اللہ علیہ السلام وی اکثر منافقی هذه الامه قراؤها دی امت کې ډېر منافقان دا بقارینی د دې قارینو نه مراد بد عمل علما دي. انس ابن مالک ویلو رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه ډېر کرته مولا او طالب قرآن لولي او قاری او قرآن په لعنت وایي. دا ولی کده په عمل ونکو الله دې موږ تاسو عمل والا نه وګرځي. د بنی اسرائیل مولانو خو په علم عمل نو کله ته الله سپی وای سوره اعراف کې او کله ته الله خر وای سوره جمعه کې. نو خر ک بیت الله لبوزي او گاډیم پسې وتړیو سیاست او تفسیرونه هم پکې دي او پټکې مولا وتړل چې شیخ الحدیث او شیخ العرب ولا جام راغې والله چې بیت الله دروازه کې متخلق وي خر دې ورکه کوي کما سلیل الحمار يحمل اسفارا. دریم منګو تاسو لدا لازم دي چې د طالب نیت بچي رفع الجهل عن النفس وعن الغير چې زمانه او د نور چانه جهالت ختم شي. جهالتونه چې زمانم ختم شي او د نور خلقونم ختم شي. امام احمد بویلی العلم لا يعادله شيء اذا اريد به وجه الله. څنګه ویلي العلم لا يعادله شيء د علم رلوی نعمت نشته ده و اذا اريد به وجه الله کله چې د الله د مخ د پاره. امام احمد نه چایو تاسو وکړه چې امام احمد د الله د مخ د پاره علم څنګه کیږي. نو امام احمد وی تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك چې نه ددای چې جهالت زمانم ختم شي او دا د نورونم ختم شي. نیت صحیح کول عمل کول جهل د ځان او د بل نه لري کول. سلورم الدفاع عن الشریعه طالب العلم لازم دی چې د سوچ بدای چې زبده د مقدس دین نه دفاع کوما. امام طبرانی مسند بازارم یو روایت راوړی دی چې يحمل هذا العلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من كل خلف عدوله دا علم به اوچتای د هر نا اهل خلقو په سیروسته خلق برازي کار به سي ينفون عنه تحریف الغالین د غلو کونکو تحریف به لري کوي وانتحال المبتلین د باطل پرستو نسبتونه وتاویل الجاهلین او د جاهلانو تاویلات. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الخالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاهلین. تاسو ادب شو طالب سلور. پنځم ادب ان يكون ذا خلق حسن کلی اخلاق به. رسول الله وی جنت کې یو چت کور دی الله یې ورکه یو زیزی موارما لمن حسنت خلقه هغه چاله چې اخلاق یې خستای. او د الله نبی و یکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. پورا مومن په ایمان کې هغه دی چې هغه اخلاق یې خستای. امام نووي
کله کتاب لیکلی دی التبیان فی آداب حملة القرآن، التبیان فی آداب حملة القرآن. هغه کې اول جز کې وایي وینبغي لحامل القرآن، اوږد باسه کړی دی. وای طالب له څه پکار دي؟ زه به اجمالي ووایم. یو دا دی ایعرف بلیله اذا الناس نیام، چې د شپې خلک ودی دی د الله څخه خپل تعارف کوي. طالب او عالم د قرآن دا به تهجد گزار وي. وبنهاره اذا الناس مبترون، دی به د ورځې چې خلک روجې ماتوي دی به روجې ډېرې نیسي. وبحزنه اذا الناس یفرحون، کله چې خلک مستی کوي دی به عاجزي کوي. وببکائه اذا الناس یضحکون، چې خلک بې ځایه خاندي دی به د الله د یېرې نه جاړي. وبصمته اذا الناس یخوضون، کله چې خلک بې فایدې خبرې کوي دی به چپي. وبخشوعه اذا الناس یختارون، دا به عاجزي کوي چې خلک تکبر او لوی کوي. څومره ښې خبرې. طالب د قرآن به څه تهجد گزاره به وي، روجهدار به وي، د الله په دین به غمجني، د الله د یېرې نه به جاړي، بې فایدې خبرې به نه کوي، همیشه به عاجزي کوي. ښایسته صفتونه دي، الله دې من کې راولي. فضیل ابن عیاض هغه به ویلي وی ولا ينبغي ان يكون له حاجه الى احد بل ينبغي ان تكون حوائج الناس اليه. مولا او طالب به د سینې چې همیشه بل تلاسي ولې چراکا او خلکو ته ځان محتاج کړي، خدا د چې خلک د علم ته محتاجي. دا د مختصر منهاج القاصدین 200 صفحه کې نقل کړی دی. امام نووي التبیان کې د عمر رضی الله عنه قور لا وړی دی. عمر رضی الله عنه یو ځل طالبانو ته وی یا معشر القراء، اے د قارینو ډلې او جماعته، ارفعوا رؤوسکم، سرونه دین ته اوچت کړئ. فقد وضح لكم الطريق، تاسو د جنت لار معلومه شوې ده. او فاستبقوا الخيرات، د دین کارونو ته د یو بل نه مخ کې شي. ولا تكونوا عيالا على الناس، خلق باندې بوج کېږئ ما. یا معشر القراء ارفعوا رؤوسکم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. دا د سیدنا عمر رضی الله عنه خبره ده. عبد الله ابن عمرو ابن العاص یو ځل شاګردانو ته وی من حمل القرآن فقد حمل امرا عظیما، وای چې قرآن بار کو یاد کو یقینا ډیر لوی نعمت د باری اوچت کو. او بیا وی لقد ادرجت النبوة بین کتفیه غیر انه لا یوحى الیه، د ولو منځ کې نبوت راغې په دونه ده چې وحی ته نه کیږي. وحی رسول الله ته کېده، هغه د نبوت خبرې دې ته را نقل شوې. نو بیا وی فلا ينبغي لحامل القرآن، د قرآن عالم او طالب له نه دي پکار ان يغضب مع من يغضب عليه، چې بل وته غصه شي او دا مته غصه شي. ولا يجهل مع من يجهل عليه، چې بل وسه جهالت وکي او دی وې زستانه غټ جاهل ما. وې دا به ځکه نه کوي لئن القرآن فی جوفه، د په ډټ کې قرآن پروت دی. الله دې دا خبره من کې راوړي، دا ډېرې ښې خبرې دي. قرطبی هم لیکلي دي طالب ادب دا دی چې دی به اخلاص کوي، توبه به کوي، انابت به کوي. اجوری یو عالم دی، خپل کتاب لیکلی دی کتاب اخلاق العلماء. عالم به څه اخلاقی؟ هغه وی عالم به په پټ او په ښکاره کې متقی. یو دا دی ایتق الله فی السر والعلن. دویم دا دی چې وای یکون زاورین فی مطعمه و مشربه و مسکنه و ملبسه، خوراک سکا کور جامو کې ټول به حلال خوري. عالم دی وسنه چې مرداري خوري ښه. بل دا دی وای یکون حافظا للسانه،
جبه به کنټرولي. بل دا ويخاف من لسانه اشد مما يخاف من عدوه، د جبه نه بداسي یریږي چې هغه نه د دشمن نم نه یریږي. بل ادب د طالب دا دی عدم الغلو. طالب باندې لازم دی چې دا د غلو نه ځان وساتي، یو شی مرتبه یو نه یو دی بل ولور کوي. وعدم الجفا، جفا او زیتیب کې نه. دا د ابو داود روایت کې راغلی دی. دولسم الله یکون ممن يحفظ الفاظه ويضيع حدوده. طالب بد سنې چې الفاظ د قران او حديث یادي او احکام یې ولزایع کړي. د طالب قران یاد دی لګي دی ګیره شو کوي، چې مخ ته وګوري مخې پته نه لګي چې دا اوس کم زین راوته. دیار لسم اي يكون ممن يقوم به اناء الليل. طالب باغ سړی چې د شپې به قران لولي. امام بخاری باب ما قیل فی اولاد المشرکین کې حدیث راوړی دی چې نبی سلام وی معراج پښپا ما یو سړی ولید چې دا سره ول په ګټی شته او له ټوټه ټوټه کوي. ما ویل دا څوک دی؟ ما ته ویل دا قاری دی چې قران وته یاد و دیر کړی دی بیرته. وسلن علماء بعضی صفاتونه طالبانو را جمع کړی دي. طالب بچو کې ګوره سی اجمالی وېما، عالم بچو کې یو دا چې نیت صحیح، دویم د الله رضای مقصدی، دریم دنیای مقصد نه، څلورم اخلاق خي، پنځم د درس وخت عباسیات نه کوي، مسواک وي، طهارت باندې کینی، درس ته په وقار او عزت ناسي. اباځ علماء وي درس ته کینی او 2 رکعاته منځ بم کوي. بل دا دې کزه پراخي متربع دي کینی او کني نو خیر دی مېره گزاره وکي. داغه اسبابونه بزان ساتي چې هغه د مشغولۍ د علم نه درس تناس یو لګي د میسجونه کوي، دا شی بم نه کوي. بل زړه به د خیرو د ګنا نه پاکي. بل دا د استاد قدر بکې، دا غصب مشوره کوي. علم بداغه چانه نه یادای چې هغه اهل د دیني د سینې چې بدعتي ته قرآن خور کړي، بخاری دی ته خور کړي. توقیر الشیخ د استاد عزت بکې. الاستئذان عند دخول المسجد، مجلس ته راځي اجازه بغواړي. لا يرفع صوته بغیر حاجه، ډېر چغې بم نه وي. لا يسحق، ډېر خاندي بم نه. لا يكثر الكلام من غیر حاجه، ډېر خړته او خبرې بم نه کوي. الحرص على التعليم، حرص پیدای چې ډېر علم یاد کم. یغتنم اوقات نشاطه شیخه، چې استاد کوم ټیم فارغ دی د بداغې نه فائدہ لی. او بل دا دی چې دا به لیکل کوي. العلم صید والكتابه قیده، قید صیودک بالهبال الواسقه. علم خکار دی او دا لیکل تړل دی، دا خکار دی په مضبوطو پړو باندې وتړه. او یو اشتم دا دی چې الله يحسد اصحابه، دا بر مرګرو سکینه نه کوي، کینهګر بنئ. او دوی اشتم ايجتنب مجالس السفهاء والمتکبرین، د متکبرین خلقو د دې مجالسو کې نه بکینی. بل دا دی چې ځان بداغ شینه منی کوي چې الله او رسول ته منی کړي دي. لنډه دا چې قران او حدیث کې کمی خبرې کړې دي نو پاغه باندې به عمل کوي. دا خپل صفاتونه دي. الله او رسول غواړي چې موږ نه سم سړی جوړ شي، نو په دې آداب باندې دا یو جزء د آدابو چې دې ته آداب د قران وي، د طالب او د عالم ویلي. ان شاء الله د قران آداب دي 2 قسمه، ظاهري آداب دي او باطینی آداب دي. دا به انده درس کې ان شاء الله ویو. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه اجمعين. تفریح کوي به برس ان شاء الله.